ننګرهاریان د امیرالمؤمنین د هغه فرمان هرکلی کوي چې له مخې هغه څوک چې خپل ملکیت کې ودانۍ جوړوي د ګاونډي د کور خواته کړکۍ نشي پرېښودلی چې ګاونډي ته ترې زیان ورسیږي. دوی وایي د ګاونډي د کور لوري ته د کړکیو پرېښودل شریعت او پښتني دود سره په ټکر کې کړنه ده. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د خپل کار په دفتر کې د جلال آباد ښار او ولسوالۍ قومي مشرانو او نورو قشرونو بېلابېلې قضیې ستونزې او عریضې د حل په موخه واورېدې او اړونده ادارو ته د قانون له مخې د لازمو اجراءاتو ترسره کولو سپارښتنې وکړي. د جلال آباد ښاروالۍ د داخلي عوایدو له مخې د روان مالي کال د انکشافي پروژو په لړ کې په اومه ناحیه کې د 14.8 میلیونه افغانیو په لګښت د سړک، ویالې او پلچکونو د جوړولو چارې روانې دي. ننګرهار کې د 10 میلیونه افغانیو په مالی لګښت د اوبو 2 شبکې جوړې شوې. د ننګرهار کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست له لوري د دور بابا ولسوالۍ په ګوړوکو او مولاګوري سیمو کې د 10 میلیونه افغانیو په مالی لګښت د پاکو اوبو 2 شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. جلال آباد ښار کې 100 کیلوګرامه تاریخ تیره خوراکي توکي راټول کړای شول. د ننګرهار عامه روغتیا ریاست د خوړو، درملو او د روغتیايي سکتور د څارنې او پلټنې امیر ډاکټر صفات الله صافي په مشرۍ د پلټنې ټیم د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سیمو کې د خوراکي توکو، لبنیاتو، پلورنځي او زیرمتونونه وپلټل. د زندانونو چارو عمومي رئیس د ننګرهار زندان څخه څارنه وکړه. د زندانونو چارو د سمون ادارې عمومي رئیس الحاج مولوي محمد یوسف مستری د ننګرهار زندان څخه د یو پلاوي په ملتیا لیدنه وکړه چې موخه یې د زندانیانو د حالت ارزونه، د ودانیزو چارو څارنه او د زندان د چارو لا ښه کول دي. د ننګرهار ولایت شهیدانو او معلولینو چارو ریاست تر چتر لاندې HHRD موسسې له لوري 200 معلولینو سره د خوراکي توکو، وړو، وریجو، غوړیو، لوبیا، مالګې، بوري او نورو توکو مرسته وشوه. همدارس هر معلول ته 4950 افغانۍ ورکړل شوې.